فرشته به ورته وایي چې دا خو 1500 کال عبادت باندې ملاویږي هغه وایي ما سره خو نور څه نشته نو الله پاک به ورته وایي چې ستا د دې 1500 کالو عبادت د هغې بدله صرف یو ګیلاس اوبه وي او حساب کوه چې د دنیا کې ته ژوندی وې تا زما څومره اوبه څښلې وي تا زما څومره نعمتونه خوړلي دا عبادت خو د یو ګیلاس اوبو کې لاړې د دې نورو نعمتونو بدله به صحیح د دې حساب به صحیح هغه ستا د 1500 کالو عبادت حساب دا شو چې یو ګیلاس اوبو کې لاړې نو راکوه اوس او قرآن کې راځي د الله نعمتونه داسې دي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا انسانانو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ که چرته تاسو د الله نعمتونه شمارل شروع لا تحصوها نو ګورې چرې به د هغې شمار ونه کړی شئ چې الله پاک تاسو باندې څومره نعمتونه کړي وخت په وخت یې اوبه در کړي رزق یې در کړی دی ځمکه یې درله هواره کړې ده اسمان یې پراخه کړی دی دنیا یې همواره ګرځولې ده قسمه قسم نعمتونه الله پاک در کړي لا تحصوها اشاره دا د جمع صيغه د علما په دې پوهېږي وَإِن تَعُدُّوا د جمع صيغه ده الله پاک فرمایي که دا ټول انسانان را جمع شي ورسره جنات را جمع شي دا ټول په یو وخت باندې د الله پاک د نعمتونو شمار شروع کړي د آدم علیه السلام نه واله تر هغه د قیامت د ورځې پورې چې څومره انسانان دي د الله نعمتونو به شمار نه کړي دومره دي نو دغې په سر لږ ووایي چې هغه 1500 کال عبادت دي په یو ګیلاس اوبو لاړې اوس د دې نورو اوبو حساب راکوه نو دا د زړه کې څوک نه راوړي چې یاره زه به په عمل خلاصېږم که خلاص